يا حياتي يا فؤادي يا عشيقي يا ودادي يا قصيدي يا مرادي يا نشيد الأغنيات يا نشيد الأغنيات لك روحي لك قولي لك بوحي لك فكري وطموحي أنت خير الملهمات غزلتني في هواك عذب نظم من نداك كم شربنا من رؤاك يا قصيد من فراق يا حياتي يا فؤادي يا عشيقي يا ودادي يا قصيدي يا مرادي عمري لك روحي لك قولي لك بوحي لك فكري وطموحي أنت خير الملهمات غزلتني في هواك عذب نظم من نداك كم شربنا من رؤاك يا قصيد من فراق خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طولو محترم مشرانو لدي المدرسي ولانو خيسة شاكردانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تاسطول تفترة چمونغا پری جماعت کی رب العالمین کور دی او دلار ملمانی او بکم مناسبت را جمع شوی چاغا یو عظیم کتاب دی ناشنا کتاب دی چې د یو هر مقابلم چا کړی د خلک الله شرمول به عزت کړی دي چا چې د قران کریم ته غاړه ورکړل او د دې قدر چا کړل د دې د لستونکو قدر چا کړل د دې د علماو قدر چا کړل د دې د حافظانو قدر چا کړل نو تش په دغه قدر باندې رب العالمین اقام ته عزت ورکړل خلکو ته الله عزت ورکړل او الله تعالی قران کریم کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين يتلون كتاب الله یقینا هغه انسانان او خلق چې د الله د کتاب تلاوت کوي خپل ژبه په هغې باندې اړوي د الله د کتاب دغه شانته هغې لوستل کوي واقاموا الصلاة او د لمونځونو پابندي کوي وانفقوا مما رزقناهم او دوی د خپل مالونه خرچه کوي سرا وعلانیه داسې خرچه کوي چې په پټه هم خرچه کوي او په ښکاره هم خرچه کوي الله دې خلکو باره کې څه وایي یرجون تجارة لن تبور الله فرمایي دا داسې خلک دي دوی داسې یو سودا شروع کړله داسې یو تجارت شروع کړی دی داسې یو معامله شروع کړې ده او داسې یو کار دی خلکو شروع کړلی چې داسې یو تجارت چې لن تبور چېرته به تاوان ونه کړي دا خلک همیشه په ګټه کې دي نو د رب العالمین هم دا آیات زموږ ستاسو لپاره بس دی که نه چې قرآن څوک تلاوت کوي الله فرمایي وایي یرجون تجارة لن تبور دا خلک داسې سودا شروع کړله چې چېرته هم دا خلک تاوان ونه کړي تاوان خلک په څه کې تاوان خلک یو کسب او سوداګري او تجارت کوي هغه په دې تمه باندې چې زما دا سودا ماښام له تاوان ونه کړي ښه دغه شانته سرمایه مصرف کړي خو الله تعالی زموږ او ستاسو د دې وخت چې دا کوم انتظار تاسو وکړو او دا کومه دغه شانته کوم دا پروګرام چې دلته روان دی او کومه مدرسه دلته روان دی او تاسو خپل بچي دلته رالیږئ یا ستاسو عزت تاسو د قرآن ته وخت ورکوئ 15 منټه 10 منټه الله فرمایي ستا مبارک شه تجارت لن تبور داسې یو ګټه دې شروع کړله او داسې یو عمل دې شروع کړله چېرته به ته تاوان ونه کړي نه به په عزت کې ته تاوان وکړي ورځ تر بلې به د عزت زیاتېږي نه به دغه شانته په سکون کې تاوان وکړي ورځ تر بلې به سکون زیاتېږي څومره چې د قرآن تلاوت کې څومره د قرآن کریم مجلس ته حاضرېږي څومره ستا ژوند د قرآن کریم په تلاوت کې او په عمل کې او په تعلیم کې تېرېږي هغونه به الله ته سکون درکړي هغونه به ستا ژوند کې اسودګي راځي بیا چېرته هم ته را فکر مه کوه چې یاره زه قرآن ویم او زما به تنخوا څنګه وي زما به عزت څنګه وي زما به دغه شانته رزق څنګه وي د الله په ذات مې د قسم علما چې کوم رزق خوري داسې هېڅ څوک نه خانه ونه خانان او ملکانان هم نه خوري یو سړی به ډېرې پیسې لري او کور ته به ډېر چرګان او سوداګانې او ګاډۍ او موټرې ځي راځي خو هغې ته به الله داسې یو مرض لګولی دا شی بند دي هغې نه به الله سکون اخیستی د هغې نه به الله ارام اخیستی تاسو د علماو تاریخ وګورئ د قرآن د پوهانو تاریخ وګورئ کوم عالم چې ګوره قرآن باندې عمل کوي بېعمله عالم نه کوم عالم چې په قرآن باندې عمل کوي او هغې نه دغه شانته غاړه ورکړي دا به چېرته د نشو په ګولو باندې ودرې شي دې ته به چېرته داسې بیماري الله تعالی ونه لګوي چې هغه دغه شانته وشرمېږي نه چېرته هم داسې نشي کېدلی هر عالم تاسو وګورئ هغې ته هر قسم خوراک دغه شانته حاضر وي هر قسم خوراک دغه شانته تر مرګه پورې هغې ته دغه شانته هر شی چې ته مال لاړ شي خورمه دا د علماو هغه زندګي ده چې الله تعالی ورکړو عمر کې د قرآن په وجه باندې الله تعالی له خیر او برکت اچولی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمایي
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم. الله پیغمبر فرمای وینشته داسې یو قوم داسې څه کسان لکه موږ او تاسو جي داسې څه کسان داسې ځوانان داسې سپین ږیري داسې یو قوم نشته دی چې هغه د الله تعالی په کورونو کې یو کور کې داسې کښېني او دوی د الله تعالی د کتاب تذکره کوي، د الله د کتاب درس و تدریس کوي، د الله د کتاب تلاوت کوي، د الله کتاب یادوي او د الله د کتاب دغه شانته معلمین او دغه شانته طلاب او شاګردانی او د الله د کتاب یو مجلس جوړ کړی. دغه شان داسې یو قوم نشته دی مګر دې خلکو ته الله یو څلور زیري ورکوي او دا د رب العالمین د خوا نه دي الا دغه شانته مګر د الله تعالی اول زیری دوی ته ورکوي نزلت علیهم السکینه. الله پیغمبر فرمایي دې خلکو ته الله یو آرام ورکوي، د زړه یو خوشحالي الله تعالی دې خلکو ته ورکوي. نن سبا خلک پیسې ډېرې ګټي، یاره زما خوشحالي به په پیسو کې، زما خوشحالي به د ښځو په کولو کې، زما خوشحالي به د ګاډو په اخیستلو کې، زما خوشحالي به نن دلته بنګله او سبا هلته بنګله په دې کې وي. خو نه د الله پیغمبر فرمایي وی راشه د قرآن یو مجلس جوړ کړه او دې کې ته ځان حاضر کړه او دغه مجلس کې شرکت وکړه الا نزلت علیهم السکینه. دې خلکو ته به الله تعالی زړه خوشحالي ورکړي. دا د الله د پیغمبر فیصله ده. دویم دا چې وغشیتهم الرحمه، دا خلک به الله تعالی په خپله مهربانۍ کې رابند کړي. ملایکې راغلي دي او د دې خلکو نه دا ملایکې ګیره اچوي او دا ګیره دغه شان ته د اسمان هغې کنارو پورې رسېږي. دا ملایکې غوږ دي چې دا خلک څه وایي، دا خلک څه ته ناست دي، دا خلک څه شي راجمع کړي دي، دا خلک څه غواړي. دا ملائکه الله تعالی ته لاړ شي، الله تعالی ته پوښتنه کوي تاسو غوښتنه وي سیاحین ملائکه دا هغه چې الله ته پوښتنه کوي الله ته یاله چې خلک ناس او تاسو کور کې ناس او دا شان ستاسو کتاب او ستا یادول کول اخرت یادو وې دې خلکو څه غوښتل یا الله جنت غوښتو، وې دې خلکو سره پناه غوښته یا الله سره جهنم د اور نه پناه غوښته، وې دې جنت لیدل نه غوښتو وې نه، دوی جهنم مو لیدل نه چې پناه غوښتل وې نه. تاسو ټول په دې باندې گواشه دغه چې دا کم خلک ناستو او د قرآن ته ناستو، د قرآن ختم ته ناستو او د یو عالم او د یو انسان بیان ته غوږ خو او دغه یو محبت دغه ته راوستو. تاسو ټول په دې باندې گواشه ملایکو چې دې خلکو ته ما جنت ورکړل الله دې موږ تاسو ته راکړي او دا خلک ما جهنم نه ور نه بچ کړو چې زما ور لاره دی دلې او دا ته ویریږي چې چرته ویری څومره به ویریږي زما نعمت لانه ده ځکه جنت او دا خلک د جنت دغه نعمتونو ته کې ناشتي او دا چې لاوځه کړڅونه به دغه شانته څومره به دی هغه ارزو کې چې الله مال ته جنت راکړه. دا ملایکه بده یا الله یو کس په بازار ته یو حاجت به روانو او دی عالم دا بیان واره دا عمر غي سبب کې ناستو دې په لا اراده نه کړی د پرونو د اپتین د ثار نه اراده هم نه کړی چې مدد ورځم یو کس په لار روانو شو ته کې ناستو یا الله ته وی دغه کس لما دا حد جنتونه مې ورکړو او د عذاب نه پناه وتوکل ربونه مې ربانه د کومو تاسو کې ټول قصور دي نقصان په انسانانو کې دي. دریم دا چې وحدغه شانته وغشیتهم الرحمه الله تعالی دې خلکو ته رحمت راولېږي، رحمت دغه شانته الله تعالی په خپل رحمت کې چاپېر کړي. وحفتهم الملائکه او ملائکه دغه شانته کې راواچي وذكرهم الله في من عنده. دا ناشنا فائدہ ده د قرآن دې مجلس چې سړی کېږي دیني خبره کېږي د قرآن تلاوت کېږي او د قرآن درس و تدریس کېږي او دا قاري سره د مازدیګر د ماسپښین د یوې ونې 2 بجو نه والا د مازدیګر څلور بجو پورې ناستي دغه ته ویل کېږي. نو الله تعالی دغه خلکو تذکره د خپل ځان سره کوي. هلته ملایکو کې دغه یو فرد تذکره الله تعالی ګوره احمد ته ګوره او هغه پلانکی ته ګوره هغه پلانکی ته ګوره د قرآن مجلس ته ناستو او دغه ځای کې حاضرو الله تعالی په خپل څنګه چې د الله شان سره ښایي رب العالمین په خپل جواب باندې صفات د ملایکو په مجلس کې کوي. صفات د ملایکو په مجلس کې داسې خلک دغه شانته دغه تناستو یعنی تاسو یو وای چې هغه سپینګیره هغه بابا هغه ځوان هغه ماشوم چې رب العالمین دغه شانته په عاص کې دغه تذکره کوي آیا د دې ژوند به بدبخت شي؟ آیا دې به قبر تنګ شي؟ آیا دا به الله شرم ته ورکړي؟ آیا دا به الله تعالی ذلیل کړي؟ چېرته هم دا سوچونه کړي چې زه به د یو عالم پسې ژبه اوږده کړم دا به زه وشرمومه والله که چې چا څه وکړي چېرته هم دا سوچونه کړي چې زه به د قرآن یو حافظ دا به زه وشرمومه او دا به زه ذلیله کړمه والله تا به الله تعالی په لور باندې وشرمې تا به الله تعالی په نکاح ښکلې ښځه باندې وشرمې. دا یاد ساتئ ګوره چا چې د عالم د بېعزتۍ کوشش کړلی چا چې د حافظ د قرآن بېعزتۍ کوشش کړی دی دا خلک الله تعالی په کورونو کې ګوره شرمولي دي. دغه شانته تاسو به اورېدلي سورة قلم کې الله تعالی د قرآن کریم د مخالف انسان لس صفات ذکر کړي لس صفات چې د قرآن خلاف کوي دا به دروغجني چې د قرآن خلاف کوي دا به چغلخوري چې د قرآن خلاف کوي دا به غیبتخوري چې د قرآن خلاف کوي دا به الله نه مني چې د قرآن خلاف کوي دا به رسول نه مني چې د قرآن خلاف کوي دا به یو بېعزته انساني دا به یو سپک انساني د دې به ژبه هم ډېره زیاته خرابوي. دا د ولید مغیره باره کې دا راځي شو او بیا وروسته الله تعالی څه وایي عتل بعد ذلك زنیم دا یو
دا یو بدزبانه انسان د قرآن خلاف کوي، د قرآن عالم خلاف کوي، د قرآن د حافظ خلاف کوي، د دې مدرسو جوړېدو خلاف کوي. هغه سړی چې هغې ژبه بدوي او وروسته د دغې نه د 9 صفات نه وروسته وی دا هغه انسان دی. ځنیم قسمه قسم معناګانې دي. امام قرطبي او دغه شان د نورو علماو ذکر کړي مفسرینو وی ځنیم یوه معنه دا ده وی دا هغه انسان د مفعول چې دا کلي انسان د قرآن خلاف کوي. چې دې زمانه خلک دغه شان د بېدبي د ما به سوارې کړي هغه سره د قرآن کریم خلاف کوي. بېدبي د ما به چې کلي انسان د قرآن خلاف نه کوي، د دې شاګردانو خلاف نه کوي. د دې یوه معنه دا ده. بله معنه ظلم دا ده ارمونه انسان چې پلار یې معلوم هغه د قرآن خلاف کوي، هغه به د علماو خلاف کوي، هغه به د حافظانو خلاف کوي. هغه انسان چې پلار یې معلوم نه ولید مغیره ډېر مرداره انسان و، دا د مور پلار هم دقه یو بچی و او هغه دغه شان ته نو دا نوې صفات کې وکړه ما کې خو دا ټولې خبرې موجود دي. د پیغمبر خلاف کومه دا قرآن له نه منمه هېڅ له نه منمه. نو دا زنین دا زنین خو ته ویل کېږي چې پلار یې معلوم نه. نو زما خو پلار معلوم دی، مغیره زما پلار دی، خو دا تپوس به د مور نه وکړم. مور ته لاړه، مور ته یې ویله زما مور یې وی دغه پیغمبر باندې چې یو آیتونه نازل شوي دا 9 خبرې ټولې ما کې شته دی، خو دا یوه خبره تا پورې تعلق ساتي چې زه ارمونه یم که ارمونه نه یم. مور یې ورته دغه ته ګویا شوه، مور یې ورته ویله بچیا وی او دا خبره د پیغمبر ټیک دی یاره، دا خبره ټیک ده. وی مور ولې څنګه ټیک ده؟ تا ولې څه کار کړی دی؟ ته خو یو عظیم انسان یې، ته خو یو ملک ښځې، تا ولې څه کار کړی دی؟ وی بچی چې کار ستا پلار چې ستا د پلار بچي نه کېدل، ستا پلار له الله داسې الله ورکړی و د هغې نه بچي نه پیدا کېدل او ستا پلار ډېر زیات مالدار و، انتهایي زیات مالدار و. او د ولید مغیره هغه انسان و چې د هغې د ښایست او د هغې د مالدارۍ هغې چې به خوشبو استعمالوله، هغې چې به کومې جامې اچولې، هغې چې به کوم دغه شان د پیزار اچول، د عربو جنکو به د هغې صفتونه کول، خلکو به د هغې صفتونه کول. نو بچی ګوره ستا پلار ډېر مال لرو او ستا د پلار بچي نه کېدل، داسې یو انسان و چې د هغې دغه شان د بچي نه کېدل او ما راولګېده ما د یو کس سره زنا وکړه او غلا مې وکړه او دغه شان د هغې نه ته پیدا شوې. ما باید دغه شان د ستا پلار الله مکه هغه وفات شي د هغې نه وروسته به د هغې دا مال او جایدادونه او دا حساب کتاب چا ته پاتې کېږي. نو ما زنا وکړه ته دې پیدا شوې. نو معنه دا کوني سړی، حرمونه سړی، بې پلاره سړی دغه شان ته هغه دې ګوره د قرآن خلاف که چېرته د قرآن په خلاف کې راله شي. نو بیا دغه شان ته محترمینو بل حدیث کې د الله پیغمبر فرمایي وی القرآن شافع مشفع، قرآن هغه کتاب دی دا به الله ته سفارش کوي، دا به الله له ورځي چې یا الله د پلاګي که زه لوستلی یم، دې زه ویلی یم، دې ژبه په ما باندې ستړې کړې ده، نهارې ته نه دی کتلې، شوګیرې ته نه دی کتلې او الله دې زه لوستلی یم. او بیا ګوره سفارش به کوي. د الله پیغمبر فرمایي مشفع، الله به د قرآن سفارش قبلوي. الله به ورته بالکل ستا زمانه ما ته د چا سفارش کوې؟ الله یې زموږ او ستاسو د قرآن کریم سفارش جوړ کړي. دغه شان ته وماحل او دا قرآن کریم به دغه شان ته الله سره بحث کوي دغه چا باره کې چې قرآن یې لوستلی. الله ته وایي دا سړی بچ که، دا جهنم ته مه بیوه، دا معاف که، د عاد سورې لاندې کېنوه، څو ته به یې څه په عذابونه مه ورکوه، د ورځ د قیامت د سختۍ نه را دې خوا که. قرآن به الله ته وړي ستا باره کې به لګوي سفارش به کوي، ستا باره کې به الله سره بحث مباحثه کوي، خبرې به کوي، الله به ورله سفارش قبلوي، الله به د هر څه منظوروي. الله پیغمبر به فرمایي ومن جعله امامه قاده الى الجنه، چا چې په دې ژوند کې قرآن کریم مخې ته داسې ونیو، ټول ژوند د قرآن کریم په خدمت کې، ټول ژوند د قرآن کریم په یادولو کې، ټول ژوند د قرآن کریم په خپرولو کې، ټول ژوند د قرآن کریم دغه شان د طالبانو په خدمتونو کې، د قرآن کریم په مجلسونو کې تېر کړی، دا سړی به ډایرکټ جنت ته ځي. الله پیغمبر فرمایي ومن جعله خلفه قاده الى النار. الله پیغمبر فرمایي چا چې قرآن په دې ژوند کې شاته وغورځو، یاره قرآن به کېږي، تجارت مهم دی، مونځ به کېږي، دکانداري مهمه ده، قرآن به کېږي، مړه وخت لا ډېر پاتې دی، زندګي لا ډېره ده، بچی به مې قاري شي او زه قرآن ته وخت نه لرم، بس ژوند زندګي داسې روانه ده، خېټه هم څه غواړي. نو د الله پیغمبر فرمایي قاده الى النار، دا سړی به د قرآن په دغې وجه باندې چې قرآن کریم یې زندګۍ کې یاد کړی نه دی، په هغې سوچ کړی نه دی، قرآن مجلس ته ورغلی نه دی، دا سړی به ډایرکټ جهنم ته ځي. الله دې موږ تاسو د هغې نه بچ کړي. مومنانو مسلمانانو ګوره خبرې ډېرې ګرانې دي. دغه شان ته ګوره قرآن له غاړه ورکول پکار دي. دا ولې زموږ او ستاسو د قرآن ته راسینې نه کولاوېږي؟ ولې د قرآن درس کېږي موږ ته کېناستلی نه شو؟ دغه شان ته عثمان بن عفان فرمایي وی لو طهرت قلوبنا ما شبعت کلام الله، که چېرته زموږ داړونه د ګندګیانو نه صفا وې، د شرکیاتو نه صفا وې، دنیا د محبت نه صفا وې او د چغلخورۍ نه صفا وې، د خیانتونو د دروغو نه زموږ داړونه صفا وې، ما شبعت من کلام الله، چېرته به زموږ داړونه د الله تعالی په کلام ډک شوی نه وې، چېرته به زموږ داړونه د الله تعالی باندې ماړه شوی نه وې. موږ به چې څومره قرآن ویله هغومره به موږ کېږو، موږ چې څومره قرآن کریم مجلسونو ته حاضرېدلو هغومره به موږ د تندې احساس کوو چې ولې قرآن دې مولوي صاحب ختم کړو، ولې قرآن دا درس ختم شو، ولې رمضان
رمضان لاړ موږ رمضان په صرف قرآن کریم تړلی دی. یا ساده مؤمنانو مسلمانانو قرآن سره چې دینه لګي وه ژبه دې ورته پیړه وه قرآن درته یادېدو نو ستا بچی په مدرسې ته ته په دې باندې خفه کېدلې ستا بچي دغه شان د انګلیش کورسونه په هغې ته مختلف فیسونه ورکول خو د قرآن د مدرسې خبره چې راله نو هغې کې ستا جیب دغه شان دغه تش شي ستا پیسې ختمې شي ستا ګېډه تږې شي د دوکاندار هم قرضداره شي د قاري صاحب 50 روپو ته 20 بانې جوړې کړي ته پوه شې ستا د قرآن سره محبت نشته دی. دغه شان ته عبدالله بن مسعود فرمایي وی ګورئ مؤمنانو مسلمانانو حب القرآن د قرآن کریم محبت وی دا د الله تعالی محبت دی. د قرآن کریم سره کینه قرآن ته وخت نه ورکول دا د الله سره کینه ده. اعوذ بالله. محترمینو خبرې ډېرې زیاتې دي په دې موضوع باندې موږ به د کمزوري علم باندې لګوي والله دومره مزه کوي دومره خوند کوي موږ ته لا پته نه وه دومره خبرې به دغه شان ته موږ وکړو. الله پیغمبر بل حدیث کې فرمایي چې وکونه کلاو کا ومن قرأ حرفا من کتاب الله چا چې د قرآن کریم یو حرف تلاوت کړو د الله پیغمبر وایي اسې ویله یا یې واورېدو اسې ویله فله به حسنه په دغه انسان ته په دغه یو حرف باندې یوه نیکي ده والحسنة بعشر امثالها. الله پیغمبر فرمایي او بیا دغه یوه نیکي چې یو حرف تلاوت کو الله تعالی لس نیکۍ درکوي لس نیکۍ ته شان الله تعالی درکوي هغه تا ته لس بدلې الله تعالی درکوي. نو قرآن کریم حروف چې تقریبا دا چې حساب علماو کړی دی دغه شان سره پاسه 3 لکه او 3,000 او تقریبا 15 حروف د قرآن کریم دي. نو دا تلاسو کې زر ورکه دا کېږي تقریبا یو کس چې قرآن ختم کړي اسې یو ځل دغه شان د یو حرف تلاوت کوي قرآن هغه سر ته ورسېږي او ختم کړي څه د پاشه 10 دغه شان سر 3 میلیونه او تقریبا 3 میلیونه او 2 لکه او 1,150 نیکۍ شو ده 3 میلیونه 2 لکه او 1,150 نیکۍ. ته سوچو کا یوه نیکۍ بدله څومره ده یوې نیکۍ ارزښت څومره دی د ځمکې نه واره تر د اسمانونو پورې دا دنیا چې ټوله د سرونو ډکه شي والله د یوې نیکۍ هغه بدله د یوې نیکۍ ارزښت د یوې نیکۍ قدر دا ګوره ډېر زیات دی. او قرآن کریم چې تش تلاوت کې او هغې سر ته وځو قرآن کریم تلاوت کې او صحیح تلاوت تجوید سره وي نو د الله پیغمبر څه وفرمایي په یو حرف د 10 نیکۍ دي قرآن کریم حروف حساب کا 3 لکه او 3,000 15 حروف دي او لاسو کې ول زره ورکا دا 3 میلیونه او 2 لکه او 1,000 یو نیم سم نیکۍ دا جوړ شي دا تش په تلاوت باندې پاتې هغه دا مګه د الله خبره ده تجارتا لن تبور داسې تجارت داسې سوداګري داسې معامله داسې یو کار تاسو شروع کړی دی چېرته به ته تاوان ونه کړي هم به د الله عزت درکړي هم به د الله قدرمن کوي او هم به د دنیا کې الله ځلوي او هم به د آخرت کې ځلوي. او د الله پیغمبر بل حدیث کې فرمایي خپل بچي ور د ناستو خلکو ته وایم او دا پیغام نور ته ورسوي چې خپل بچو باندې مدرسې ووایي که خپل عزت غواړي د ښځې عزت ته غواړي د کور عزت ته غواړي په کور کې د اتفاقۍ نه او دغه شان ته د قرآن پې ووایي په هغې کور کې چې د قرآن عالمي په هغې کور کې چې د قرآن حافظي او چا قرآن علم کړی په الله باور وکړه په دغه هغه کور کې روښنایي هغه کور کې رڼایي همیشه دا عالم صبر کوي همیشه عالم په ځان باندې صبر دغه شان دی. او بل حدیث کې الله پیغمبر فرمایي من قرأ القرآن چا چې قرآن کریم زده کو حفظ باندې زده کو او بیا دغه شان ته هغه یاد کی او عمل به او باقي باندې به عمل کی الله پیغمبر فرمایي وې دغه شان ته وې دغه قاری سه مور او پلار ته الله تعالی ورځ په قیامت باندې یلبس والداه تاجا من نور الله تعالی دغه انسانانو دغه قاری سه او دغه حافظ سه دغه مور او پلار ته الله تعالی د رڼا یو تاج ور په سر کی وې نوره مثل ضوء الشمس وې د دې رڼا دي چې ولکه د لمر دا شعاوي لکه د لمر دا برېښناوي لکه د لمر دا وړانګي دا چې دغه شان ته قیامت کې الله تعالی زري دا الله تعالی دغه شان تاج ور په سر کی مور او پلار ته الله تعالی 2 جامې واچي مور او پلار ته الله تعالی جنت هغه جامې واچي دا مور او پلار حیران شي چې زموږ ګناهونه چې موږ څنګه الله دې عزت موږ راکړو دا تاج الله په سر کې د چا تاج نشته دی د یاقوت او مرجان تاج وای او دا یاقوت او مرجان به داسې یو پړپړو کې لکه لمر دا دغه شان ته دا رڼا چې موږ تاسو ګورو دا به شي پړقا کوي دغه شان مور خپل به الله ته وي یا الله تا څنګه مونږ راکو دا جامه تا څنګه مونږ راکړه دا جامه خو ډېر خلکو نشته دي خلک جهنم ته بوته خلک تباہ برباد شو موږ دې دومره عزت راکو تاج د جنت جامې دا په څه باندې الله به وي دا ستاسو بچي په حفظ باندې دا ستاسو بچي په قرآن باندې دا بچي مدرسې ته لېږلو دا بچي خپل کار دې خراب کړو مېلمه دې دغه شان ته د هغې په اکرام کې دې لږ شان ته کمپیوټر راوستی و مېلمه کیسه کې نه وي خو د بچي د مدرسې په کیسه کې وي
میلمه کیسه کې نه وي د بچي د مدرسې په کیسه کې وي د غم خاطو کې نه وي خو بچي د مدرسې ته نیولو تجارت د خراب کړو خو د مدرسې ته نیولو دا غستا د بچي د قرآن په وجه باندې هغه قرآن ویلو هغه به ګردان کو هغه به عمل کو هغه نور ته خودو او دا خپل ژوندۍ د شاته محبت دې سره نن ما تعالی دا عزت ترکو او نور عزتونه په بل جنت کې نوري الله تعالی دې موږ تاسو په دې خبرو ورکو فکر راکړي الله تعالی دې راکمه خبره چې موږ کړې الله تعالی په دې باندې موږ څنګه ته ورداخلي کی او الله تعالی دا شان دې موږ آسان کی الله دې دې باندې عمل موږ آسان کی الله دې موږ دې دې وساتي د قرآن د خلاف دې الله موږ وساتي د قرآن او سنت همیشه د الله تعالی موږ تاسو خادمان دي زنانا اولادنا معاشره ټول موږ مسلمانان دا شان موږ تاسو دا قرآن او سنت خادمان دي الله دې موږ تاسو معاف کړي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون
محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. حسبك اللهم انا نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك. اللهم انا نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك. لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. اللهم نور قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران ونجنا من النار بالقران وادخلنا بالجنه بالقران. اللهم اجعل القران لنا قرينا في الدنيا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا ومن النار حجابا وسترا. اللهم انك عفو كريم تحب العفاف عنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وقلوبا خاشعه. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم انا نسالك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق والرضا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى من الجنه. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى من الجنه. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى من الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من حر جهنم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين واغننا عن الفقر. اقضي عنا الدين واغننا عن الفقر. اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل زمان وانصرهم نصرا عزيزا يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اجرنا ولا تحرمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اعنا ولا تعن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم يا قاضي الحاجات فقض حاجاتنا. اللهم يا قاضي الحاجات فقض حاجاتنا. اللهم يا كاشف المشكلات فاكشف عنا مشكلاتنا. اللهم يا كاشف المشكلات فاكشف عنا مشكلاتنا. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم كف اسرانا واسر المسلمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب العزة من المعافك للأسناد كتاب ختم لستاف قول كراجة مشهور رب العالمين لستا كتاب تاتا وسدك ولا تنم معافك. يا رب تمغ قد كنا هنا وعرب كنا هنا معلوم هنا مرتب معافك. يا رب كن معافك. يا رب تمغ نور نازلك. يا الله مستغفر كل كذا جرجير رب العالمين مستغفر نور نازلك. يا رب عندك تحت كذا وبلاهن زمانك بدننا فأمانك. يا الله من كل بدن أعضاء ولدنا زنانا توصف وتعدم بندقي في استماعك. يا رب العزة ترمون رازشي. يا الله تمغ معافك. يا رب استغفر عزيز رحمة من ربنا مزموعنا هنا فليكون من بدلك. يا الله قديما يا الله تعالى زمانك داخلتك ميزان حسنات دونك. رب العالمين دار قبر داخلنا من كمانك. يا الله دنيا وداخلة شامل دقينا من كمانك. يا الله استغفر رحمتنا فرزاك تمغ داخلك. استاد وسع استاد كهن الله تمغ وساتك. هذا أسباب الله من تاسانك استار زاور بني درناسكي. هذا أسباب وهذا من القانون الله من وسات استور بني كفكي. رب العالمين زمانك داخلة سفر الله خيستك. الله درجة الفردوس من معاف راكا. رب العالمين استار دابنا الله من أمان راكا. يا رب زمانك خبرنا الله جنات باخشنا باخشوا وقردوا. رب العالمين الجواب جهنم هذا آخرت ورا سؤال جواب من تبي قدمك. يا
د قبر په سوال جواب دې موږ ثابت قدم کا رب العالمین مجاهدین سره کومک وکړه یا رب العالمین اسلام مسلمانان سره کومک وکړه یا رب العالمین اسلام مسلمانان سره کومک وکړه څوک چې د اسلام پیور د اسلام کې راکړه رب العالمین ته سزا ورکړه یا الله دا به د اسرائیل او د متحدین تباہ او برباد کړه یا الله دې ته سزا ورکړه ساده گزرت نه کړه الله تعالی موږ ته بدوی کې ښکارا کړه رب العالمین ټول اسلامي نړۍ سره کومک وکړه اسلامي حاکمان الله تعالی د اصلاح وکړه ټول اسلامي امت متفق او متحد جوړ کړه موږ نه کني بوزونه به اتفاقا الله تعالی وباسه یا الله زموږ دین او ایمان قوي کړه یا الله زموږ دین او ایمان قوي کړه یا الله موږ اعمال صالحه توفیق راکړه یا الله موږ اعمال صالحه توفیق راکړه زموږ عملونه خیسته کړه زموږ زنانه صالحه نیک عمل کړه زموږ لورګان صالحه نیک عمل کړه زموږ اولادونه صالحه نیک عمل کړه زموږ پلاران او میندې صالحه نیک عمل کړه یا الله موږ خیسته لار باندې روان کړه یا الله څومره د خیسته لارې دغه شان د اسباب دې موږ آسان کړه یا الله د خیسته لارې چې څومره د توحید د لارې د عقیدې د قرآن او سنت د لارې څومره دشمنان دي الله تعالی د هغوی نه ضرور د موږ نه واړوه یا الله موږ د هغوی نه وساته او هغه د موږ نه وساته الله تعالی موږ د هغې نه وساته او هغه د موږ نه وساته یا الله زموږ د عقیدې د توحید اصلاح وکړه الله د عقیده د توحید الله تعالی دا نعمت موږ باندې ګرځو کړه رب العالمین زموږ ټول باندې قرآن اسان کړه موږ ته د عمل کولو توفیق راکړه زموږ معاشره رب العالمین د قرآن باندې اطمینان کړه الله تعالی عمل ته توفیق ورباندې راکړه رب العالمین دغه دې مدرسې کې چې کوم شاګردان دي الله دې کامیاب کړه الله تعالی مو رب العالمین د جنتونو ورکړه الله شان دغه عبدالله جن فراغت الله وراه د مزید اسان کا هر چې الله تعالی دغه شان ته په دې کې سره مور خپل شریک کا رب العالمین عنده کې د خیسته عمل توفیق ولا ورکړه نور رب العالمین د قرآن حق د قرآن علم او آسان کا هغه چې کوم قاری رب العالمین هغه دغه شان د خیسته بدلی ورکړه هغه نور رب العالمین رحم وکړه رب العالمین د قرآن د دین قبول او منظور کا الله کوم کو دای تکسید شو الله ته معاف کا الله دې بقستن الله ته معاف کا الله تعالی قبول او منظور کا دې خیرونه برکات دې په کورونو باندې واچوا الله تعالی موږ ستاسو کتاب د خلاف نه وساته موږ ستاسو کتاب خادمان او غلامان او مخلصین جوړ کا عالمان جوړ کا الله تعالی دې زموږ د قرآن سره تابعداري هغه نصیب کا قرآن سے فهم موږ آسان کا ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد میلما شد انصارو جانان په مدینه کې میلما شد انصارو جانان په مدینه کې غختان مهاجرو غختان مهاجرو امان په مدینه کې شد انصارو جانان په مدینه کې کوي په کوڅو کې انوار تل توافونه کړه ټول نړینا د جهل زنجیرونه کړه ټول نړینا د جهل زنجیرونه جانان په مدینه کې غختان مهاجرو غختان مهاجرو امان په مدینه کې میلما شد انصارو جانان په مدینه کې یثرب نومی بدل شو نور پاک مدینہ دا اعلی شور په دنیا کی هم لوړی رتبه دا یثرب نومی بدل شو نور پاک مدینہ دا نازل شو لاسمانا نازل شل اسمانا قرآن په مدینه کې میلما شد انصارو جانان په مدینه کې
میلما شد انصارو جانان په مدینه کې غختان مهاجرو غختان مهاجرو امان په مدینه کې میلما شد انصارو جانان په مدینه کې دعای حبیب وکړه حرم پکې پیدا شو سپین مرد سپین افقی جهان لرا رڼا شو دعای حبیب وکړه حرم پکې پیدا شو سپین مرد سپین افقی جهان لرا رڼا شو جانان په مدینه کې غختان مهاجرو غختان مهاجرو امان په مدینه کې میلما شد انصارو جانان په مدینه کې حضرت صدیق اکبر او عمر تشوى المحبوبة شهيد حضرت عثمان او حيدر تشوى المحبوبة حضرت صديق اكبر او عمر تشوى المحبوبة شهيد حضرت عثمان او حيدر تشوى المحبوبة سيد الشهداء قربان په مدینه کې میلما شد انصارو